السماء جلالا فأزيد أسراب الغيوم جمالا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. دریم فصل د صفاتو په بحث کې د علم التجوید په لویه سطح باندې موږ ویلو چې دا دوه جزونه لري: تجوید الحروف او معرفة الوقوف. په تجوید الحروف کې بیا دا تجوید الحروف په برخو باندې ویشل کیږي چې یو مخارج الحروف او بل صفات الحروف. د مخارج الحروف نه لله الحمد راووتلو، صفاتو ته را داخلیږو. بیا صفاتو کې هم تقسیمات دي چې صفات لازمه ده او عارضه ده. نو دلته به اول صفات لازمه تشریح کیږي. د صفات لازمه اقسام، د هغې حروف، مجموعي او د هغې متعلق نورې خبرې. بیا د صفات لازمه نه وروسته به صفات عارضه وي. د صفات عارضه په تکمیل باندې به د تجوید دا یوه برخه هم تکمیل شي. دلته په دې درس کې اول نن صفات در پیژني چې صفات څه ته وایي، څو قسمونه دي، د هر قسم نومونه، دا ټول دلته تشریح کیږي. وایي د صفات لغوي او اصطلاحي معنا. د صفات لغوي معنا ده ما قام بشيء من المعاني. په عربي کې وایي ما قام بشيء من المعاني، د معنا په لحاظ سره هغه څیز چې یو بل څیز، دلته په کتاب کې سهاره لیکلی ده، یا د بل څیز، یعنی داسې یو شی چې د هغې نه به دغه شی چې رامنځته کېږي د یو بل شي په وجود کې رامنځته کېږي. سهاره یا د بل شي ته د کومکي چې ورته ویلی کېږي، کومک، واسطه. لکه سړی وایي چې دغه سفر چې ده که نه د ستنې په سهاره ولاړه ده، یا چت چې دی نو دا چت د شي په کومک ولاړه ده، د ستنې په کومک. سهاره معنا همدا ده چې د ده په کومک که دغه ستنه نه وي مثلا دا چت نشي ودرېدلی، دغسې یو معنا ورکوي. لکه دلته لیکلي چې مثال کې لکه سیاهي او علم. علم یو څیز ده چې هغه بغیر د قلم نه، بغیر د رنګ نه نشي رامنځته کېدلی. سیاهي دلته سیاهي نه مراد هغه رنګ ده، ځکه دا علم په کتابونو کې چې لیکل کېږي خو د رنګ په توسط باندې لیکل کېږي. د دغه رنګ نه بغیر د علم باقي نشي پاتې کېدلی. دا لغوي معنا ده. یعنې د علم تحقق بغیر د عالم نه، علم په کتابونو کې موجود ده، دا چې تحقق موندلی کېږي یو عالم به ورته پیدا کېږي، دغه علم به د کتاب نه رااخلي، خلکو ته به یې تشریح کوي، او دا علم به بیا تحقق پیدا کوي په جامعه کې. یا وایي چې سیاهي، سیاهي یعنې بغیر د تور رنګ څیز څخه نشي کېدلی. د عالم نه او د سیاهي نه بغیر د علم د تحقق نشي رامنځته کېدلی. دا لغوي تحقیق د بهرحال په اصطلاح کې اصل خبره زموږ په اصطلاحي تعریف کې ده. صفت چې ته وایي کې وایي الصفة هي کیفیة عارضة للحروف عند حصوله في المخرج من الجهر والرخاوة والهمس والشدة ونحوها. صفت وی هغه حالتونه دي چې حروفو ته پیښیږي. هغه حالتونه دي الصفتون، دا صفه هي کیفیتون، دا حالتونه دي کیفیتونه دي عارضة للحروف چې دا پیدا کیږي په حروفو کې.
رامنځته په حروفو کې عند حصوله فی المخرج کله چې دا ادا کیږي د خپل مخرج نه من الجهر والرخات والهمس والشده لکه وی جهر او رخوت او همس او شدت ونحوها او داسې نور موږ تاسو هم کله چې څو شیان ویو کنه فلانکې وغیره ونحوها او همداسې نور ځکه چې صفات خو ډیر دي دلته خو درې نومونه ذکر شو جهر او رخوت او همس او داسې نور موږ تاسو هم دا خبره کړې وه چې صفت ویل هغه کیفیت صفت څه ته ویل کېږي د کومو کیفیتونو څخه چې حروف ادا کېږي هغه کیفیتونو ته ویل کېږي صفات موږ داسې معنا کړو که نه صفت د صفت جمع ده په کومو کیفیتونو سره چې حروف ادا کېږي نو هغې ته صفت ویل کېږي دلته هم دا خبره کوي صفت ویل کېږي هغه کیفیتونو ته چې په حروفو کې پیدا کېږي په وخت د ادا کېدلو کې صرف تعبیر کې فرق ده عباراتو کې فرق ده د حروفو په ادا کولو کې چې کوم حالاتونه رامنځته کېږي نو دغه ته ویل کېږي صفت لکه حروفو په ادا کولو کې څه پیدا کېږي مثلا وایي چې ربک را ډک وایه دا را ډک ویل په را کې پیدا شو که پیدا نه شو دغه را کې چې پیدا شو دغه ډکواله په خپله یو صفت ده صحیح شو یا مثلا موږ وایو چې را په وخت د ادا کولو کې لوجه د قوت او ضعف نه دا متوسط حرف ده نو توسط په نوم باندې یو صفت لرو که نه لرو لرو که نه ځکه را نه شدیده ده او نه رخوه ده متوسط حرف ده لن عمر دا یو کیفیت ده یا مثلا موږ وایو چې را آواز جګ ده د آواز جګوالی دپاره یو صفت لرو که نه لرو څه شی لرو جهر را اوس مجهوره ده که نه ده که نه همدغه شان موږ وایو چې را مستعلیه او مطبقه نه ده دا مستعلیه او مطبقه نه کېدل دا په دې دلالت کوي چې را مستفله منفتحه ده دا مستفله منفتحه کېدل په خپله کیفیت دی که نه دی دا په را کې راغلل یا موږ وایو چې را مزلقه ده فر من لبن را چې ده مزلقه ده اطلاق ویل کېږي هغه صفت ته چې په وخت د ادا کېدلو کې دغه یو صفت ده که نه ده دا یو حالت ده که نه چې په را کې رامنځته کېږي یا مثلا را کې تقریر ده یا را کې انحراف ده دا ټول صفتونه دي دا په وخت د ادا کولو په حرف کې چې کوم حالات پیدا کېږي دغه حالاتونو ته ویل کېږي صفات مفهوم واغسته مثلا صاد چې کله د خپل مخرج نه ادا کېږي دې کې به څه حالت راځي یو به دا وي چې ده کې به سا جریان پیدا کوي یو حالت آواز به جریان پیدا کوي بل حالت غټ به لوستل کېږي بل حالت د مخرج نه به په کلکوالي سره ادا کېږي بل حالت آواز به تیز وي دا بل حالت د هر یو حالتونه نومونه لري که یو نوی شاګرد راشي په دې نومونو نه پوهېږي خو اول کې چې ما وویلې چې سا جریان پیدا کوي دا د څه شي د وجې نه همس د وجې نه آواز جریان پیدا کوي د څه شي د وجې نه رخوت د وجې نه ښه غټ به لوستل کېږي څه شي وجې نه مستعلیه مطبقه د وجې نه د مخرج کې به اثاریږي اسمات د وجې نه آواز به تیز وي څو حالته شو شپږ حالته د صاد د ادا کولو په وخت کې حرف کې څو حالته پیدا کېږي دقو شپږو حالاتو ته څه وایي صفات اوس به انشاءالله واضحه شوي دی دقه خبره کوي الصفت هي کیفیت دا صفت وایي حالات ده کیفیت ده عارضة للحروف چې هغه پیدا کېږي په حروفو کې کله عند حصوله فی المخرج چې کله د مخرج نه ادا کېږي لکه وایي جهر شدت رخوت همس او داسې نور چې کوم ذکر کېږي هغه کوم صفات موجود دي واضحه شوه ها صفت خو پیژندل شو څو قسمونه دي اوس صفات دوه قسمونه لري په کل کې په لویه سطح باندې
یعنی صفات په دوو برخو باندې ویشل کیږي یو ته ویل کیږي صفات لازمه او بل ته ویل کیږي صفات عارضه دغه صفات لازمه دا هغه صفتونه دي چې دا د حرف نه په یو حال کې هم نه جدا کیږي په یو حال کې هم نه جدا کیږي یعنی دغه صفات لازمه او د جملې نه کچیر د کم یو په کم حرف کې راشي دا د سره مل وي د سره ملګری وي په ټولو حالاتو کې د متحرک حالات کې سکون حالات کې تشدید حالات کې مخفف حالات کې ټولو حالاتو کې اس کله هم نه جدا کیږي او که څوک د جدا کولو هڅه او کوشش وکړي نو نور څه به ونه کړي دا حرف به د منځه یوسي دا حرف به د منځه یوسي یعنی صفات لازمه جز لا ينفك د حروف صفات لازمه د حروف لپاره لکه څنګه چې دا نوک او غوښه ده دقسې ورسره نښتي دي که دا نه جدا کېږي که څوک د جدا کولو کوشش وکړي نو حرف به څه کړي د منځه ویسي لکه صاد کې موږ وویل چې صاد کې صفت د استعلاء او اطباق او ته دغه استعلاء او اطباق د صاد نه جدا کا نو صاد نه به څه جوړ کړي ختم بشي همدغه صفت استعلاء او اطباق ته چې صاد ساتلی که دا ترې لرې کړي صاد مکمل د منځه ځي نو ځکه دا وایي چې دا صفات لازمه داسې صفتونه دي چې په یو حال کې هم د حرف نه نه جدا کېږي او که چېرې جدا کولو کوشش وشو یا به حرف مکمل ختم وي او ځینې صفات داسې چې که حرف ختم نشي نو ناقص بشي او داسې به ناقص شي چې عربیت نه به ووځي یو عجمي حرف به جوړ شي او قرآن کریم کې خو د عجمي حرف لپاره گنجایش نشته دې ته ویل کېږي صفات لازمه همدې صفات لازمه ته ذاتیه هم وایي ځکه ذات یې په همدې باندې ولاړ ده ممیزه ورته هم وایي ممیزه تمیز کوونکي د دغو صفات لازمه د وجې نه په دې حرف کې چې کوم راغلی د بل حرف سره تمیز راځي د سین او د صاد فرق په مخرج نه کیږي مخرج کې دواړه صفیریه دي صحیح ده که نه دواړه اصلیه دي فرق به چېرته کوي اوس صفات سین مستفله کیږي او صاد مستعلیه کیږي سین منفتحه کیږي او صاد مطلقه کیږي دا هغه صفتونه دي چې د دواړه حروف په خپلو کې څه کوي جدا کوي تمیز پکې راولي تمیز معنا څه شی جداوالی فرقوالی بیلوالی بیلونکي صفتونه ممیزه بیلونکي صفتونه ممیزه تمیز کوونکي صفتونه ممیزه فرق کوونکي صفتونه چې دوه حروفو ترمنځ فرق کوي د طا او د تا مخرج کې دواړه نطعیه دي رأس اللسان د ثنایا د غاښونو د بیخونو سره دوی کې فرق څوک کوي اوس همدغه صفات لازمه به کوي ځکه دې ته څه شی وایي ممیزه تمیز پکې راولي جداوالی پکې راولي مقومه ورته هم ویلی کېږي صفات لازمه ده صفات لازمه ذاتیه ممیزه مقومه مشترکه دې ټولو معنا همدا ده مقومه معنا همدا ده بېلونکي صفتونه جدا کوونکي صفتونه مترادف الفاظ دي نو کېدای شي چې په نورو ځایونو کې به نور مطلب هم ترې اخیستل کېږي قراو په دغلته همدغه د ممیزه معنا اخیستی ده د مقومه نه او ضروریه ورته هم ویلی کېږي ځینې کتابونو کې صفات ضروریه او لازمه په معنا د ضروریه سره هم راځي ضروري صفتونه دي چې حتما باید دا څنګه شي مراعات صفات لازمه ګوره ډېر مهم دي ډېر مهم دي ځکه د حرف ذات په دې باندې بنا ده ما قام بشیء من المعانی خبره ده په همدغه باندې دا ولاړ ده که دغه صفات دي دا حرف د منځه ځي دا کیفیت ده چې په دې باندې حرف ولاړ ده د حرف ذات متعین کیږي د حرف د بل سره تعین راځي جداوالی راځي فرق راځي او که دا صفات ته مراعات نه کړي بیا د سین او د صاد فرق ته کولی نه شي د تا او د طوا فرق ته کولی نه شي د زال او د زوا فرق ته کولی نه شي همدغه صفات دي چې دا دواړه سره څه کوي
جدا کوي. دا د دې صفات لازمه لپاره نمونه وو، لازمه، ذاتیه، ممیزه، مقومه، مشترکه او ضروریه. خو مشهور نوم همدغه صفات لازمه دي او د نور مطالب هم باید دې خبره باندې پوه شي. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.